په فرانس کې د پارلماني انتخاباتو حتمی نتیجې ښایي چې د ولسمشر ایمانوئل مکرون ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. کارپوهان وایي دا به د ولسمشر مکرون لپاره ګرانه نه وي چې په پارلمان کې اکثریت ولري. په روس کې پولیسو یو شمېر هغه مظاهرچیان نیولي دي چې په دغه هیواد کې د درغلیو خلاف مظاهرې کوي. دغه مظاهرچیان د وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف د استعفا غوښتنه هم کوي. په افغانستان کې په لومړي وار د ښځو لپاره یو بیل ټلویزیون چینل پرانیستل شوی دی. د زن نومي ټلویزیون مالک حامد سمر وایي دی غواړي چې د دغه ټلویزیون له لارې په افغان ټولنه کې د ښځو پر مسلو خبرې وشي. په دغه چینل کې کارکونکي ټولې ښځې دي.